د ځوابونو په رسولو کې تېروتنې ځینې وخت د ګډونوالو یا د ورونو نه د امتحان په جریان کې د مختلفو دلایلو له وجې نه ځینې تېروتنې کېږي، لکه مخکې مو چې تاسو ته ویلي هغه دایرې به تاسو تېروئ. که څوک جوابونه په دې طریقه حلوي، دلته ټیک مارک یا صحیح علامه ږدي، یا په دې طریقه باندې کوي، یا په دې طریقه، یا په دې شکل، دا ځواب سم نه ده، ځکه دا ورقه په ماشین باندې چې کېږي نو ماشین دغه بیا نشي لوستی، نو بنان دلته بیا تاسې نمرې نه اخلئ. دویم مشکل چې پیښیږي ځینې وخت داسې کېږي په یو ردیف کې د یوې دایرې تورول بیرته پاکول او د بلې دایرې تورول. ځینې وخت ورونه یوه دایره یا یو سوال تور کړي، بیا وروسته متوجه سي دا جواب غلط ده، هغه دایره باندې بیا یا رنګ وهي یا یې چلیپا پې کش کوي، بله دایره توروي، چې دا یو غلط کار ده. باید د ده نه ډډه وسي. مخکې د سوال د حل نه او د رسول نه باید اطمینان حاصل شي چې صحیح جواب انتخاب کړی، وروسته یې بیا ورسوي. که چیرې دا کار وکړئ، امکان لري چې د تاسو د پورتنی او لاندنی سوال هم خراب شي، ځکه د ازموینو ملي ادارې سیستمونه مخصوصا OMR ماشین چې هغه نمرې لولي هغه ډېر دقیق ده. که دایرې نه اضافه خط وتلی وي، بیا پاسني او لاندني سوال هم ورسره بې جوابه پاتې کېږي. بل مهم مشکل چې ده، ځینې وخت تېروتنه کېږي په یو ردیف کې د ټولو دایرو تورول. ځینې ورونه د پروسو سره بلد نه وي، هغه جوابونه دلته 4 جواب دي چې په هغه کې یو دانه صحیح ده، هغه صحیح جواب تاسو پیدا کوئ او هغه یوه خانه توروئ، نور سپین پرېږدئ. ځینې ورونه هغه سره د څو ور رهنمایي ورته کېږي، دا ټول جوابونه رسوي، او یا هم ځینې کېدای شي له ځان سره داسې یو فکر کوي چې په دې 4 کې خو یو جواب صحیح ده، که چیرې موږ 4 دانې تور کړو هغه صحیح راځي، هغه نور هېڅ بې ګټې او بې فایدې ده. داسې نه ده که چیرې یو څوک په یو ردیف کې 2 دایرې تور کړي، دا سوال بیا نمرې نه اخلي، د سیستم لخوا دته یو سټار ورکول کېږي او نمره نه اخلي. نو که ټولې تور وي هم ټولو کې ستوری یا د ستوري علامه راځي، نمره نه اخلي، نو بنان له دې نه باید جدا جلوګیري یا ډډه وسي. هر سوال یوازې یو جواب لري، که هغه په اول کې وي یا دویم کې هم هغه یوه خانه توروئ ورته. بل مشکل یا تیروتنه چې کله کېږي د یو ردیف پرېښودل یا د ځواب شمیر کې تیروتنه. لکه مخکې مې چې تاسو ته اشاره وکړه، مثلا تاسې غواړئ اول سوال حل کړئ، د اول سوال دویم جواب صحیح ده، د ده په ځای چې د اول سوال جواب په د دویمه خانه کې په د اوله شماره کې په دې ردیف کې په دې ساحه کې تور کړئ، هغه دلته توروي. نو کله چې دا جواب دلته ورسېده، د ده جواب دې ته راځي، د ده ته په همدې ترتیب تر اخره پورې دا تېروتنه دوام کوي، چې دا بیا د داوطلب دی یا د ګډونوالو د ناکامي سبب کېږي. که احیانا د اول سوال په جواب باندې نه پوهېږي، دا بیا مطلق سپین پرېږدئ. وروسته چې دویم سوال ته راځئ، باید اطمینان حاصل کړئ چې د ما دویم سوال په همدغه ردیف کې ده، دریم په دې ردیف کې ده، دا باید په نظر کې ونیسئ. په خپل سره د دایرو په منظمه توګه تورول. ځینې ګډونوال فکر کوي چې زه خو په سوالو باندې نه پوهېږم، یا یو 2 سواله چې زه نه و، بیا د سره د دایرې یا په یو منظم شکل یا د یو سره په یو ردیف کې دا ټول داسې توروي چې دا هم غلط کار ده. تاسو کوشش وکړئ کوم سوالونه مو چې زده ده هغه باندې دقت وکړئ او خپله مربوطه خانه کې ورته دایره توره کړئ. نو د یو سره د دایرو تورول یا په یو منظم سیستماتیک ډول چې په دوی کې به ګوه کې یو دانه حتما صحیح وځي، دا هلته سیستم ده، سیستم دا تشخیصوي او هغه خپل صحیح جواب پیدا کوي. د تاسو په دې سیستم باندې نو دا باید د سوال د جواب مطابق هغه اصلي جواب باید ورته شی سي تور شي. بله انتخاب کوډشته ده، لکه څرنګه چې تاسو ته وویل شو 15 انتخاب تاسې حق لرئ، چې هغه انتخابونه جدول مخکې تاسو سره شریک سوی، د هر پوهنتون د هر ډپارټمنټ هغه کوډ د جذب تعداد هغه مشخص ده، هغه کوډ تاسې راخلئ، د چپ طرف نه ښي طرف ته داسې رسوئ. مثلا 4 عدد دي چې هغه 4 رقمي عدد په دغه 4 خانو کې رسوئ، بیا لاندې ورته مربوطه خانه توروئ چې په بل سلایډ کې دغه ته رهنمایي کېږي. بل د انتخاب په رسولو کې یا د کوډونو په رسولو کې تاسو باید یو سلسله په نظر کې ونیسئ. لکه دلته په دې ګراف کې چې تاسو ګورئ، کله چې تاسو غواړئ هغه اول انتخاب مو څه شی ده. اول انتخاب معمولا لومړی انتخاب باید هغه قوي انتخاب دی وي. ځینې شاګردان داسې کوي چې هغه ضعیف انتخاب په اول کې رسوي، بیا قوي انتخاب
ضعیف او قوي نه مطلب دا ده چې د یو پنځي نمره ټیټه ده د یو بل پنځي جګه نمره ده. یعنې که تاسې پارچه ښه صحیح حل کړې وي غواړئ چې یو لوړې نمرې والا پنځه یو ډپارټمنټ ته معرفي سي هغه په اوله کې ورسوئ. که هغه تاسې په آخره کې رسوئ او یو ټیټ نمرې والا پنځه په اوله کې رسوئ ولو که د تا نمره پورته هم وي ته بیا همدغه اول انتخاب ته معرفي کېږي ځکه دغه اول و دویم و دریم دا د اولویت په ترتیب تاسو ته درجه بندي سوی چې ته اول غواړې چې شته لاړ شې. نو بنان سیستم هلته به د تا علاقه نه پېژني سیستم فقط د تا د انتخاب له مخې پېژني. نو دلته باید انتخاب داسې یو تسلسل یا ترتیب ولري چې د لوړه نمرو نه ټیټې نمرې خواته لاړ شئ. دا تسلسل باید په نظر کې ونیسئ. د تحصیلي څانګو د کوډونو په رسولو کې تېروتنې ځینې وخت داسې کېږي لکه دلته څرنګه چې مخکې مو تاسو ته وویلې دا هم دلته پوهنځي دي چې 15 انتخابه دي او 4 رقمي عددونه دي. لکه دلته لیکل سوی 1 4 2 15 1425 کوډ ده. کله چې دا رسول کېږي په دې ترتیب خانې تور کړي 4 دا غلط ده. یا مثلا دلته 1425 دي په دې طریقه باندې تور کړی دا هم شی دا غلط ده. ولو که تا دا کوډ صحیح لیکلی وي خو سیستم د دغه خانو له مخې دا عادت پیژني. نو بنان تاسې دغه باید په دې کې دقت وکړئ چې هغه صحیح طریقه هم بیا دلته تاسو ته مخته راځي. د ټیټې څانګو کوډ په لومړي انتخاب کې رسول لکه مخکې مو چې تاسو ته اشاره وکړه په هغه جدول کې چې په دې ترتیب باندې و. دلته تاسې ګورئ مثلا دا دوه انتخابه لري 1425 او 1415 چې دا انجینري ده. انجینري نمره لوړه ده او دا ادبیات ده. ادبیات نمره لږ ټیټ ده کم ده. مثلا که دغه ورور د انجینري نمره هم پوره کړی وي خو دا اول ادبیات ته معرفي کېږي ځکه دا اول ادبیات انتخاب کړی. نو ځینې وخت دغه ورونه بیا یا ګډونوال ته داسې شک پیدا کېږي چې ما نمره خو انجینري نمره مې پوره کړی نو زه یې ولې ادبیات ته ورکړی یم. بیا خدای مکړه د امتحاناتو ملي ادارې د ازموینې ملي ادارې په سیستمو باندې دته شک پیدا کېږي خو دلته شک مسله نه ده ځکه دی خپل اولویت سیستم د اول انتخاب ته ورکړی. نو بنان تاسې اول انتخاب هغه ورسوئ جګه نمره والا انتخاب ورسوئ. دریم په انتخابونو کې د یو عدد پاتې کېدل. دلته هم تاسې ګورئ 1425 ده عددونه یو په د اوله خانه کې ده دلته ما والا د اوله خانه ورته تور شوی بیا 4 چې ده دلته 4 پاتې شوی دی د ده په جای 4 ورسوي یعنې 3 خانې تور کړي 1 2 3 یو دانه ترې پاتې شوی. دغه عدد هم سیستم کې ناقص ده. سیستم دا مکمل عدد نشي تشخیصوی بنان دا انتخاب چې شی کېږي باطلیږي. یا په همدې ترتیب دلته هم 1425 ده. دلته تاسې ګورئ چې اول عدد یې پرېښی اول یې دلته رسولی 3 بیخي موږ نه لرو دلته 3 شماره یې تور کړی. دا هم غلط ده. دا یو بل کوډ ځي. ځینې وخت داسې کېږي چې یو ورور خپل عدد مثلا 1425 فرض کې د انجینري کوډ ده دا یې دلته صحیح لیکلی دلته یې غلط تور کړی. دلته ورته مثلا 1452 شوي نو بنان سیستم دا یو بل پنځي ته معرفي کوي. دلته هم بیا یو اعتراض په سیستم باندې راځي چې ما خو دا انتخاب نه و کړی څنګه زه دا انتخاب ته معرفي شوی یم. علت یې همدغه اشتباه دي همدغه تېروتنه ده چې دلته عدد صحیح لیکي لاندې تورولو کې غلط کېږي. دا تورولو کې یو خانه که مخکې وروسته شي هغه یو بل کوډ ته جوړیږي. بل کوډ چې جوړ سه هغه باید تصادفا یو بل پنځي ته معرفي کېږي. نو بنان دا هم د خپله ګډونوالو تېروتنه ده نه د ازموینو ملي ادارې د تخنیکي سیستمونو مشکل چې په دوی کې باید جدي اوسي. کوم عدد چې دلته رسوي اړونده خانه باید ورته تور کړي. څلورم چې ده د دایرو قلم خوره کول. ځینې وخت داسې شي چې دایره توره کړي بیا قلم بې وهي داسې که دا کار وکړي دا انتخاب هم شی ده باطل ده ځکه مخکې مو تاسو ته ویلې چې دا ورقې ټول ډیجیټلایز کمپیوټري ورقې دي په دوی کې اضافي قلم وهل یا اضافي کارونه ترسره کول هغه سیستم بیا نه پیژني دا انتخاب چې شی کېږي باطلیږي. د کوډونو د عددونو او دایرو ترمنځ توپیر او د یو ردیف پرېښودل بیا هم همغه مسله ده چې دلته 25 کوډ یې لیکلی اما دلته چې تاسې ګورئ دویمه خانه یې تور کړی صحیح ده د اول دیم تور کړی صحیح ده. بیا په دې منځ کې چې 9 شماره ده د ده په ځای چې 9 تور کې دلته 6 تور کړی دلته هم دا شی سوي د ده نه غلط سوي دي او په همدې ترتیب یو غلطي د ده سبب کېږي چې دغه ټول انتخاب شی سي
غلط راشي یا د ده په جای چې دغه عدد دغه کوډ ته معرفي سي دا چې غلط تور کړی دا یو بل کوډ ته معرفي کیږي. نو بنان ځینې وخت دلته شک و اعتراض پیدا کیږي چې ما نمره خو پوره سوی ولې زه یو جای ته معرفي کړی یم چې ما بیخي انتخاب نه ده کړی. معمولا دغه تېروتنې کیږي د دونه دغه تېروتنه که وشو دا به تصادفي یو بل جای ته معرفي کیږي. په دغه جدول کې د سم او ناسمو انتخابونو ترمنځ توپیر تاسو کولی شئ. لکه دلته چې ګورئ دا هم غلط ده، لکه مخکې م چې ویلې چې په یو ردیف کې باید تور نشي. دغه طریقه چې څو خانې پرېښودل کېږي دا هم غلط ده. دلته هغه صحیح طریقه ده چې تاسو ګورئ مثلا 19 ودېرش کوډ انتخاب کړی، اول په د اوله خانه کې د اول ورته تور کړی، و چې دی په دویم کې دویم ردیف کې دا و ورته تور کړي، درې چې دا دلته په دریمه خانه کې دا دلته په دریمه خانه کې ورته تور کړی، او و چې دی په څلورمه خانه کې لغې خانه دی دلته هم لغې خانه په څلورمه خانه کې و تور کړي. دلته تاسو متوجه اوسئ دوه عدد موږ ولرو، دلته هم یو ولرو دلته هم ولرو، خو دغه و چې دی په دویمه خانه کې ده دلته یې دویم تور کړی ورته، او دغه و چې دی په څلورمه خانه کې ده څلورم ورته تور کړی. نو بنان د دغه هغه د انتخاب یا د کوډونو رسول هغه صحیح طریقه ده. د ازموینو پروسې له بشپړېدو وروسته د پایلو اعلان کله چې دا ټول مراحل خلاص شو په ټول ولایاتو کې د ازموینې پروسه ختمه شو او اسناد د ازموینې ورقې، ځوابپاڼې، کتابچې، کارتونه د ممتحن پلاوي او د نظارتي ټیمونو لخوا مرکز ته انتقالیږي، بیا قرنطین کیږي. هلته د قرنطین نه وروسته فزیکي تصفیه شروع کیږي چې دغه ټول اسناد حاضر جدا کیږي، غیر حاضر جدا کیږي. هغه اسناد چې په هغه کې تېروتنه وي، چاته خطي کړی وي، هغه باطلیږي یا نور اړونده تخنیکي مشکلات وي، دا تصفیه کیږي. د تصفیې نه وروسته دا ټول اسناد په ماشین باندې سکن کیږي، یعنی د ځوابپاڼو د ورقې یو سکن کاپي په سیستم کې هلته ثبتیږي ترڅو د تخنیکي مشکلاتو په صورت کې هغه زر تر زر هغه ورقې ته لاسرسي پیدا شي. د سکن نه وروسته دغه ټول ورقې هغه OMR ماشین ته ځي چې هغه اپټیکل مارک ریډر ماشین ده. په د ماشین باندې دا ورقې ټول چک کیږي او دغه د هارد شکل نه چې تاسې د خانې تور کړي اول، دویم، دریم، څلورم هر جواب مو چې تور کړی دا ماشین په سافت باندې بدلوي چې په دې پروسه کې د انسان هیڅ نوع دخالت نشته. دا ورقې خپله ماشین ته ورکول کیږي او ماشین خپله لوړې او هارد په سافت بدلوي. وروسته له دې نه دا بیا د مربوطه تخنیکي کارمندانو لخوا د قرنطین او امنیتي تدابیرو په صورت کې د نظارتي ټیم تر نظارت لاندې دا دقیقه توګه چک او بررسي کیږي ترڅو اطمینان حاصل شي چې ورقې په صحیح توګه سکن شوي او OMR شوي او د ورقو شمیر یا تعداد پوره دی، د چا ورقه ورک نه وي، کمبود نه وي او تخنیکي مشکلات پکې نه وي. د دغه ټولو پروسو نه وروسته کله چې ډیټا تصفیه شو وروستي یا نهایي شو، بیا نو ډیټا هغه د پښتنو بانک سرور یا اصلي سیستم ته لیږدول کیږي. په سرور یا سیستم کې بیا هم د ټاکل شوي ګډ پلاوي چې هغه په هغه کې د تفتیش، د نظارت، د استادانو د بخش، د استخباراتو د بخش، د تخنیکي ټیم د بخش مشترک ټیم وي. دلته بیا هم په کمپیوټري سیستم یا پروسه باندې د تاسو هغه سافت نمرې چې د هارد نه په سافت بدل شوی د جوابونو سره یا د ځوابونو د کلید سره چې مخکې د کویشن بانک یا د سوالونو په بانک کې سیو یا ثبت ده دغه سره مچ کیږي او په اتومات ډول د تاسو انتخاب او د تاسو نمره تعینیږي چې د دې نه وروسته بیا هم د اطمینان په خاطر یو عمومي چیکینګ په ده باندې کیږي چې کوم تېروتنه یا تخنیکي مشکل نه وي. وروسته د اطمینان د حاصلېدو نه وروسته دغه بیا په یو ډول مراسمو په طرز کې د یو مطبوعاتي کنفرانس په جریان کې د نتایج یا پایلې اعلانیږي. دلته لکه څرنګه چې تاسې ګورئ مخکې مو ویلې چې دا ورقې په OMR ماشین یا اپټیکل مارک ریډر ماشین باندې چې کیږي دغه ماشین ده چې دا د کمپیوټر سره په مختلفو سافټویرونو باندې وصل ده. کله چې ورقې دلته ورکول کیږي دا ورقې دا تیروي له دې جنې بیرته راباسي. لکه مخکې مو چې تاسو ته ویلې کله چې په ورقې تخنیکي مشکل وي دلته بیا دوه خانې لري. ورقه چې تخنیکي مشکل ولري لاندې غورځوي، یعنی دا ورقه ماشین نه لولي، ماشین نه پیژني دا ورقه. کوم هدایت چې مخکې ما تاسو ته ورکړه هغه صحیح ورقه چې وي دا پاسني خانه کې راځي او غلط ورقه چې وي دلته یې راباسي. نو بنان هغه بیا تخنیکي ټیم ګوري چې په ده کې څه تېروتنه شوی. هغه تېروتنه مخکې مو تاسو ته تشریح کړي چې په ورقه کې کوم کارونه باید وکړي او کوم کارونه باید ونه کوي. دغه دستګاه یا ماشین چې ګورئ دا په یوه ساعت کې تقریبا 12,000 ورقې کولی شي چې شی کې سکن کې او دغه هارډ په سافت شکل شی کې بدل کړي یا تبدیل کړي.
بیا هم هغه آخري وروستي مرحله ده چې د پایلو اعلان ده چې د ټولو منظمو پروسو د چکو تصفیې او دقت نه وروسته پایلې چې کله اعلان شو د یو مطبوعاتي کنفرانس له لارې د ازموینو ملي ادارې د مشرانو او د اړوندو ادارو له مشرانو سره یو ځای په یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د نتایج اعلانېږي. البته هلته د اول نه تر لسمه پورې هغه اول نمره کسان یا په کانکور کې هغه اوله درجه کسان نومونه مشخص کیږي، رشتې مشخص کیږي. د هغه نه وروسته دا نتایج په سایټ کې د ازموینو ملي ادارې په ټولنیزو شبکو یا سایټونو کې د یو لینک په شکل خپریږي. بیا هر ګډونوال کولی شي چې هغه سیستم ته یا انټرنیټ ته داخل شي، په هغه لینک باندې کلیک وکړي یا خپل آی ډي نمبر یا کوډ نمبر هلته ورکړي او د ده ریزالټ یا نتیجه ورته وروښیي. کله چې دا پروسه هم ترسره سو، د ازموینو ملي ادارې د شکایتونو اوریدلو کمیټه لري، د تفتیش او نظارتي کمیټې لري. د دوی لخوا بیا مشخص وخت یو موده ټاکل کیږي چې هغه ګډونوال چې د خپلو پایلو نه شکایت لري په دومره موده کې د دغه تاریخ نه تر دغه تاریخ یا په آنلاین بڼه او یا هم په فزیکي بڼه د عریضې په شکل د ازموینې ملي ادارې ته مراجعه کوي او خپل شکایت ثبتوي، چې بیا شکایت هم وروسته د نظارتي تفتیش او د علمي تخنیکي ټیمونو لخوا په منظمه توګه او په دقیقه توګه دا بررسي کیږي چې څه مشکل وي او وروسته به مناسب جواب د دوی په اختیار کې ورکول کیږي. دا و د ازموینو ملي ادارې لخوا جوړ شوي یا ترتیب شوي لارښود چې تاسو ته وړاندې شو. هیله ده چې د همدغه لارښود مطابق تاسې خپل امتحان کې اشتراک وکړئ او مثبت پایلې ترلاسه کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.